السلام علیکم ګرانو ملګرو، په دې هیله چې روغ او جوړ خوشحاله به وئ. ګرانو ملګرو، بیا هم عبدالله مخلص یم د افغان سټوډیو له چینل څخه په ډیر زیات نوې او خوندوره ویډیو کې راغلی یم. هغه دا ملګرو چې موږ څنګه کولی شو چې په واتساپ کې یو بل ملګری مثال ملګرو موږ ته خبر ولیږي. بعض وخت ملګرو داسې کوي چې موږ ته خبر ولیږي، هغه غلط خبرې لا بل څه وي، هغه ډایرکټ ډیلیټ کړي او موږ ته ښکاره نه شي، موږ سر پرې خلاص نه شي چې دا موږ ته څه راولېږل او موږ نه بیرته ډایرکټ ډیلیټ کړي، موږ یې نشو کتلی. خو نن ملګرو هېڅ مه پریشانه کېږئ، نن مې یو داسې اپلیکیشن ته راوړی چې په ډېر اساني سره تاسو وکولی شئ چې د هغه خبرې که درنه ړنګ یې کړي تاسو یې پسې وګورئ، هغه که هر څه وایس خبرې که ټاپینګ یا خط یاد شي. نو ګرانو ملګرو راځئ ویډیو تر پایه راته وګورئ. خو د ویډیو شروع کېدو نه مخکې زه تاسو څخه ډېر په درنه هیله کوم که تاسو زموږ چینل ته نوي راغلي یاست نو زما چینل سبسکرایب کړئ. د سبسکرایب کولو لپاره ملګرو د سبسکرایب بټن باندې به کلیک کړئ. خوا کې ملګرو چې کوم د ګنټې نشان راځي دغه باندې به کلیک وکړئ ملګرو. په دغه باندې ملګرو کلیک وکړئ او په آل باندې به کلیک وکړئ تر څو هره ویډیو زما تاسو ته په وخت سره ورسیږي. په آل باندې ملګرو کلیک وکړئ او ویډیو لایک کړئ. که مو خوښ شول نو ملګرو سره خامخا شیر کړئ. نو راځئ نور ملګرو نور وخت مو نه نیسم، په ویډیو باندې پیل کوو. د هغه لپاره ملګرو تاسو دا را ډاونلوډ کړئ. ما د ډسکریپشن کې لینک درکړی، هغه څخه ډېر په راحته ډاونلوډ کولی شئ. اسټوري واتساپ په نوم یو ایپ دی ملګرو، تاسو په پلی سټور څخه دا ډاونلوډ کړئ. ما را ډاونلوډ کړی، اوپن به یې کړم. ملګرو چې کله مو اوپن کړ ملګرو لاندې به راسو، الاو باندې به کلیک وکړو. بیا ملګرو په نیکس باندې کلیک وکړو. نو دا د ملګرو دا اپلیکیشن د اوس ما پلنه یم چټ مې نه ده کړی واتساپ کې. تاسو کله ملګرو کوم ملګری تاسو نه خبر ړنګ شي نو تاسو په دغه اپلیکیشن کې په ډېرې راحتۍ سره بیرته پیدا کولی شئ. نو دا ویډیو ملګرو هیله لرم چې ویډیو مو خوښه وي، چینل درسره سبسکرایب کړئ او ویډیو له نورو ملګرو سره خامخا شیر کړئ. د داسې بل ویډیو